औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम dear student, welcome back to the Hashir Academy. Panel lecture की the second year the biology homeostasis chapter हो the nephron the structure पर बारे की nephron दे जुम सरा दस सरे दे कम कम types थी दे structure संगरे और दे कम functions थी दे पर बारे की खबर को ठीक दा खजी संग चुम तो पता रहा चे زوم په باډي کې چې څومره ارګن دي د هغې سې د هغې یو بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټي څنګه چې موږ ته پته ده زوم په باډي کې یا زوم په باډي کې چې څومره هم ارګنز دي د هغې سې د هغې یو بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټي صحیح شو لکه مثال په تور باندې زوم د باډي کې چې کوم سټرکچرل او فنکشنل یونټ هغې ته موږ څه وایو هغې ته سیل ویلی کېږي دغه شان د مسل هم چې کوم بیسک سټرکچر او فنکشن یونټ هغه سره هغه مسل سیل دی نو هم په دې طریقه باندې بیا دغه شان د لنګ خبرم کو د لنګ چې کوم سټرکچرل او فنکشنل یونټ هغې ته موږ څه وایو هغې ته الویولی ویلی کېږي نو دغه شانتي د کډنې چې کوم سټرکچرل او فنکشنل یونټ هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي نیفران هغې ته څه ویلی کېږي نیفران هغې ته ویلی کېږي صحیح شو نو د نیفران په باره کې خبره کو چې نیفران دی څه د دې سټرکچر څنګه دی د دې ټایپس کم دي او د دې د فنکشنز په باره کې بیا خبره کو ټیک ده ښه جي نو نیفران هم سره structural and functional unit of kidney مونږ ته پته ده چې کډنی څه چل کوي په مغ دینه مخکې لیکچر کې مونږ دا خبره کړو چې د کډنی کار دا دی چې دا د بلډ نه چې کوم ویسټ میټیریل دی هغه فلټر آوټ کوي کم چې ویسټ میټیریل دی د په بلډ کې هغه د بلډ نه راځي د فلټر کوي لکه مثال په تور باندې یوریا شو یوریک اسید شو او داسې کوم ایکسترا سالټس او واټر دا چې کوم دي کنه دا د باډي د پر سره دا ټاکسیک دي نو دا د باډي نه سوک ریمو کوي دا کډنی ریمو کوي اوس په کډنی کې دا څه موجود دي چې دغه پر سره ځدي څه کېږي د دې فلټریشن کېږي نو خبره ساتي په دې کډنی کې موجود دي نیفرانز په دې کډنی کې څه موجود دي په دې کې نیفرانز موجود دي نو نیفران په اصل کې سره د کډنی بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی صحیح شو کوم که د دې د نمبر خبرو کو چې په یو کډنی کې نیفران څومره کې دي نو تقریبا د دې تعداد څومره دی د 1 ملین مین 10 لاکو په یو کډنی کې دا څومره کې دي شي about 1 million nephron are present in each kidney په هر یو کډنی کې تقریبا د دې تعداد څومره دی هغه د 1 ملین تعداد کې نیفرانو د په هر یو کډنی کې څه کېږي دا مونږ کېږي صحیح نو ډیفینیشن د دې څنګه دی چې د کډنی چې کوم بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټ هغه ته موږ سوای نیفران وایو او په هر یو کډنی کې تقریبا 1 ملین نیفران سره دا موجود دي صحیح شو دا د دې څه شو دا د دې ډیفینیشن شو ټیک شو خجی اوس کله د دې سټرکچر خبره مو وګڼه نو خبره یا ساتي د نیفران چې کوم سټرکچر دی په دې کې مینلی 2 کمپوننټس دي د نیفران په سټرکچر کې مینلی په دې کې 2 کمپوننټ ټیک شو اولنې چې کوم کمپوننټ هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکې رینل کارپسل او دویم چې کوم کمپوننټ هغه ته موږ سوایو رینل ټیبیولز رینل کارپسل او بل ته موږ سوایو رینل ټیبیول دا د دې سری د دې 2 بیسک کمپوننټ ټیک شو بیا رینل کارپسل پردر د 2 کمپوننټس نه جوړل یو ته ولکېږي ګلومیرولس او بل ته ولکېږي بومن کیپسول وته ولکېږي رینل کارپسل پردر د 2 کمپوننټس نه جوړل یو ته موږ سوایو ګلومیرولس او دویم چې کوم کمپوننټ هغه ته وایو بومنز کیپسول هغه ته ولکېږي ګلومیرولس او بومن کیپسول د دوه ریوزیشي دي او د نیفران سره جوړ کړي دي رینل کارپسل ریجن جوړ کړي ټیک شو نو دا زموږ سره اولنې کمپوننټ کوم چې دویم کمپوننټ رینل ټیبیول نو دا په اصل کې ټیبیولز دي دا په اصل کې سره ټیبیول دي مطلب پیپونه دي دا خو د دې سره د دې مختلف ریجن کې دا موجود دي او د لیم څور کړي مختلف نمونه دي ورکړي ټیک شو لکه اولنې چې کوم ټیبیول دی هغه سره هغه زموږ سره کار ټیبیول دی چې هغه ته موږ سوایو پراکسیمل کنولیټډ ټیبیولو بل سره یو شیپ ټیبیول دی چې هغه ته موږ سوایو لوپ اپ هینله بل چې کوم دی نو هغه بل کال ریجن دی چې هغه ته موږ سوایو ډیسټل کنولیټډ ټیبیولو او بیا سره یو مین ډک دا دینه جوړیږي چې هغه ته موږ سوایو کلیکټینګ ډکس ته ویل کېږي صحیح شو نو دا سلو ټیوبز دي صحیح شو اولنې چې کوم ټیوب دی هغه ته ویل کېږي پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول بل ته ویل کېږي لوپ اپ هینله دریم کمپوننټ ډیسټل کنولیټډ ټیبیول او سلورم چې کمپوننټ هغه ته سولې کلیکټینګ ډک نو کلیکټینګ ډک دا په سر کې سره دا کامان ډک دی دا مختلف قسم نیفرانونو په دې وجه باندې ته سولې کلیکټینګ ډک مطلب دا څه کوي دا کلیکشن کې د ویسټ میټیریل د مختلف قسم نیفرانز را صحیح شو نو دا سره د دې د سټرکچر په اړه خبره شو صحیح شو اوس کومه د دې ټایپس وګورو نو ټایپس د دې سره د 2 قسم دي یو ته سولې کېږي یو ته ولې کېږي کارټیکل نیفرانز
سو ته ولې کېږي کارټیکل نیفرون. او دویم چې کوم ټایپس دی هغې ته موږ څه وایو جیکسټرا میډیولري نیفرون هغې ته ولې کېږي. صحیح شو. اوس په دې دواړو کې ډفرنس دی د دې کار سره. صحیح شو. نو څنګه چې د نوم نه پته لګي کارټیکل نیفرون دا په کوم ځای کې موندل کېږي د کډنې چې کوم کارټیکل ریجن نه یا کوم کارټیکس ریجن نه دا په هغه ځای کې موندل کېږي. کارټیکل نیفرون د کډنې چې کوم کارټیکس دی مطلب کوم چې د کډنې هغه آوټر پارت دی دا په هغې کې موندل کېږي زیاتره. صحیح شو. دا څه شو دا زموږ سره کارټیکل نیفرون اولنۍ خبره. بله خبره دا کنه چې د دې لوپ اف هیلنې سي دا شارټي لوپ اف هیلنې اوس موږ څه ته وایو دا په ډایګرام باندې بیا څه کوو دا کوو فی الحال دا خبره ساتئ چې د لوپ اف هیلنې سي دا شارټي. ټیک شو. درېیمه خبره په کډنې کې زیاتره چې کوم موندل کېږي نو هغه څه دي هغه کارټیکل نیفرانز دي. تقریبا دا څومره دي د 70 نوخله د 80% پورې چې کوم نیفران دي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي کارټیکل نیفران. ټیک شو. او اخرنی د دې کار سره کنټرول بلډ والیوم دا د بلډ والیوم څخه دا مینټین ساتي. صحیح شو. او یا موږ په کامن لینګویج کې داسې وایو یا په اسانه الفاظ کې داسې ویلی شو چې دا څه کې دا په نارمل کنډیشن کې څه کې دا کار کوي. په نارمل کنډیشن کې صحیح دا اکټیویټي او دا څه کې د خپل کار کوي مطلب د واټر ری ابزورپشن کې باډي کې د واټر کمی او بل خبره دا ده چې دا څه کې دا د بلډ نه ویست میټیریل څه کې هغه فلټر کوي. دا څه د زم سره کارټیکل نیفرون شو چې دا په کوم ځای کې موندل کېږي کارډکس کې د دې لوپ اف هیلنې سي دا شارټي زیاتره په کډنې کې دا موندل کېږي د 70 نوخله 80% پورې او دا په نارمل کنډیشن کې څه کې د خپل کار کوي مطلب د بلډ فلټریشن کوي. ټیک شو. دویم چې کوم ټایپ ته هغې ته موږ څه وایو جیکسټرا میډیولري نیفرون نو دا په کوم ځای کې موندل کېږي فاوند ایټ د جنکشن اف کارټیکس اینډ میډولا. د میډولا او د کارټیکس چې کوم جنکشن دی د میډولا او د کارټیکس چې کوم جنکشن دی دا په هغې جنکشن باندې موندل کېږي. صحیح شو. هیو لنګ لوپ اف هیلنې د دې چې کوم لوپ اف هیلنې د دا سره دا لنګ ده دا سره لنګ ده او دا ایکسټنډ شي د ډیپ انټو د میډولا دا په میډولا ریجن کې ډیر زیات ډیپ تللی دی. صحیح شو. اوس د دې ډیپ تلو د دې لاجیک سره مخکې وایو. ټیک شو. ښه جي. اوس په جیکسټرا میډیولري نیفرون دا په کډنې کې سری دا لږ دي تقریبا د 20 نوخله د 30% پورې چې کوم نیفرون دی هغه سری هغه جیکسټرا میډیولري نیفرون دي. ټیک شو. او دا کار څه کوي ورک وین دیر از شارټیج اف واټر ورک وین دیر از شارټیج اف واټر چې کله په باډي کې د اوبو ډېر زیات کمی راشي نو په هغه ټایم کې دا نیفرون څه دا اکټیویټ شي او دا څه کې دا د واټر ری ابزورپشن کوي. نو اوس په آی تھنک دا خبره به تاسو ته کلیر شي چې د دې لوپ اف هیلنې ولې لانګي ځکه په لوپ اف هیلنې کې زیاتره څه کېږي په دې کې کېږي د واټر ری ابزورپشن په دلته کې کېږي نو په دې وجه باندې د دې لوپ اف هیلنې سي دا لانګي. نو چې کله لوپ اف هیلنې سي دا لانګي نو په دې کې به واټر ری ابزورپشن هغه میکزیمم کېږي هغه به پکې میکزیمم کېږي. صحیح شو. نو سو دا د کارټیکس او د میډولا په جنکشن باندې موندل کېږي د دې لوپ اف هیلنې سي دا لانګي دا په کم نمبر کې موندل کېږي مطلب د 20 نوخله 30% پورې او دا په کم ټایم کې کار کوي چې کله په باډي کې د اوبو ډېر زیات کمی راشي مطلب شارټیج راشي د واټر په باډي کې نو څه به کېږي دا نیفرون اکټیویټ شي او بیا دا د واټر ری ابزورپشن کوي. صحیح شو. نو د دې ځای پورې سو دا چې کوم ټاپک دی دا د شارټ کوېسچن لپاره یاد ساتئ چې نیفرون زموږ سره څو قسمه دي بیا کارټیکل نیفرون او په جیکسټرا میډیولري نیفرون کې څه ډفرنس دی دا د شارټ کوېسچن لپاره یاد ساتئ دا امپارټنټ دی. ټیک شو. اوس ډایګرام له راځو ډایګرام په مدد سره وایو چې د دې سټرکچر څنګه دی. صحیح شو. نو دا چې کوم سټرکچر دی دا یو صحیح شو دا چې کوم سټرکچر دی دا یو د دې ځای پورې صحیح شو دا یو او ورسره دلته کې کوم ګورو که نه دلته کې دا یو سټرکچر دلته کې موجود دی دا یو دا چې کوم سټرکچر دی دې ته کمباینډلی موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي رینل کارپسل. د رسول کې ګرینل کارپسل کا پرس کوم غدا راغټ کو دلته کې په دې ځای کې وګورو نو د سټرکچر سبا داسې طریقه باندې صحیح شو. دلته کې سره غلی دا دلته کې دا یو پارت دی صحیح شو دا یو او یو پارت د دې سره دا کف شیپ دا چې کوم ریجن دی کنه دا یو دې ته موږ په شریکه باندې څه وایو دې ته ویل کېږي رینل کارپسل. دې رسول کېږي رینل کارپسل. نو دا ریجن چې کوم دی ته موږ څه وایو رینل کارپسل. صحیح شو. اوس کوم وګورو کنه په دې کې خو زموږ سره دوه کمپوننټ یو ته موږ ګلومیرولس وایو بل ته څه ویل کېږي بومن کیپسول. نو خبرې ساتئ په دې کې دا ریجن دلته کې کم چې په دې کپ لایک سټرکچر کې دلته کې انکلوز شوی دی دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ګلومیرولس. دې ته څه ویل کېږي ګلومیرولس. ګلومیرولس دا پاسه کې یو کیپیلری ده ټف اف کیپیلری ده مطلب کیپیلری ده او د دې څه شی دی د دې کایلینګ شوی دی دلته کې
او دا دلته کې په دې کپ لایک سټرکچر کې دلته کې موجود ده نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ګلومیرولس. صحیح شو. نو ګلومیرولس سره کیپیلری نیټورک دی او دا څه شي دا ټف شوی دی مطلب دا راغونډه شوی ده سوپر کایټ شوی دی دلته کې. صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ګلومیرولس. ټیک شو. ښه جی بیا دا ګلومیرولس چې کوم دی کنه دا په کپ لایک سټرکچر کې دغه شان انکلوز دی نو د کپ لایک سټرکچر ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي بومنز کیپسول. دې ته څه ویل کېږي دا چې کوم سټرکچر دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي بومن کیپسول. ای دې کا پرس کدل کې دا یو دا چې کوم سټرکچر دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي بومن کیپسول. نو بومن کیپسول سره دا کپ لایک سټرکچر دی او دې سره انکلوز کړی دی د ګلومیرولس. نو ګلومیرولس او د بومن کیپسول په شریکه باندې موږ څه وایو دې ته ویل کېږي رینل کارپاسل. دې ته څه ویل کېږي رینل کارپاسل دې ته ویل کېږي. صحیح شو. ښه جی بیا د دې نه وروسته څه شروع کېږي که موږ دې وګورو که نه د دې ځای نه واخله د دې ځای نه واخله او د دې ځای پورې دا سره دا ټوټل یو ټیوب دی دا ټوټل سره دا ټوټل یو ټیوب دی او دغه ټیوب ته موږ څه وایو ټیبیولر سیستم ته دې ته ویل کېږي رینل ټیبیولز دې ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي رینل ټیبیولز دې ته ویل کېږي. صحیح شو. اوس په رینل ټیبیول کې دا څلور ریجن دي پراکسیمل کنولټیډ ټیبول لوپ اف هینله ډیسټل کنولټیډ ټیبول او کلیکټینګ ډکټس په دې کې راځي. صحیح شو. نو دې خوا ګوره دا چې کوم ریجن دی کنه دا یو د دې ځای نه واخله دا یو دا دغه شان دا کایل شوی دی په دې طریقه باندې دسه او د دې ځای پورې دا راغلی دی. نو دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي پراکسیمل کنولټیډ ټیبول. شارټکټ دې ته موږ څه وایو پی سی ټي دې ته ویل کېږي. صحیح شو. اوس دا چې کوم ریجن دی پراکسیمل کنولټیډ ټیبول دا سره دا د نیفران د ټول لارجسٹ پارټ دی او په دې کې څه موجود دی په دې کې موجود دی مایکروویلای. په دې کې څه موجود دی مایکروویلای. اوس مایکروویلای په دې کې ولې موجود دی ځکه دلته کې زیاتر ری ابزارپشن کېږي. دلته کې زیاتر څه کېږي ری ابزارپشن کېږي په دې ریجن کې. نو یو خو دا لانګیسټ ریجن دی او بل په دې کې سره مایکروویلای دی چې دلته کې کم چې یوزفل میټیریل دی په دې نیفران کې نیفران په دې ریجن کې. صحیح شو. چې هغه زیاتر څه شي هغه زیاتر ری ابزارب شي نو په دې وجه باندې دا څه د لانګیسټ پورشن دی او دلته کې زموږ سره مایکروویلای موجود دی. صحیح شو. نو دا زموږ سره دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي پراکسیمل کنولټیډ ټیبول. بیا که موږ دې ریجن ته وګورو دا یو دا چې کوم ریجن دی دا یو نو دا سره د یو شیپ ټیوب دی دا سره زموږ سره یو شیپ ټیوب دی. نو دی یو شیپ ټیوب ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي لوپ اف هینله دې ته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي لوپ اف هینله دې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو اوس دا چې کوم ریجن دی دا یو کوم چې دا د بره نه ښکته راغلی د بره نه چېرته راغلی دی ښکته راغلی دی مطلب که موږ یې دلته کې وکړو په دې طریقه باندې دا یو دا چې کوم ریجن دی کوم چې د بره نه ښکته راغلی دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ډیسنډینګ لوپ اف هینله. ډیسنډینګ لوپ اف هینله دې ته ویل کېږي کوم چې د بره نه ښکته راغلی دی. صحیح شو. او کوم چې بیا د ښکته نه بره تللی دی مطلب دا ریجن چې کوم دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي اسنډینګ لوپ اف هینله دې ته ویل کېږي یا سیمپل موږ ته څه وایو اسنډینګ لوپ دې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو دا دغه ځای نه واخله دا یو دې ځای نه واخله د دې پورې دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو لوپ اف هینله یو شیپ ټیوب دی دا. نو په دې کې دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو دا یو دې ته ویل کېږي ډیسنډینګ لوپ او دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي اسنډینګ لوپ. دې ته څه ویل کېږي اسنډینګ لوپ دې ته ویل کېږي. ټیک شو. ښه جی بیا د دې نه وروسته یو بل کایل پارټ شروع کېږي دا یو دې ځای پورې راغلی دی داسې. نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ډیسټل کنولټیډ ټیبیول دې ته ویل کېږي ډي سی ټي ډیسټل کنولټیډ ټیبیول دا چې کوم پارټ دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ډیسټل کنولټیډ ټیبیول دې ته ویل کېږي ډیسټل کنولټیډ ټیبیول. هلته کې څه پراکسیمل کنولټیډ ټیبیول او دلته کې دا سره ډیسټل کنولټیډ ټیبیول. ټیک شو. او دا ډیسټل کنولټیډ ټیبیول بیا څه کېږي بیا دا د یو بل ټیوب سره جوین کېږي او دغه مین ټیوب ته موږ څه وایو دا چې کوم ټیوب دی دا یو دا چې کوم ټیوب دی دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي کلیکټینګ ډکټ. دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کلیکټینګ ډکټ. صحیح شو. ځکه دا کلیکټینګ ډکټ چې کوم دی که نه دا به د بل ډیسټل کنولټیډ ټیبول سره جوین شي بیا به د بل سره جوین شي بیا د بل سره نو مطلب دا یو کامن ډکټ دی. صحیح شو. نو په دې وجه باندې ته څه ویل کېږي کلیکټینګ ډکټ دې ته ویل کېږي. صحیح شو. څه ته ویل کېږي کلیکټینګ ډکټ دې ته ویل کېږي. ښه جی بله خبره زموږ سره دا کم نیفران چې کوم دی که نه د دې نه کیپیلري هم څه شوي دي هغه سرکل شوي دي مطلب د دې نه کیپیلري څه شوي دي هغه چاپېره شوي دي. صحیح شو. نو خبره یاد ساتئ
کوم کیپیلری چې هغه د دې پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول نه او د ډیسټل کنولیټډ ټیبیول نه چاپیره شوي د دغه کیپیلری ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي پیری ټیوبولر کیپیلری. دغه څه ویل کېږي؟ پیری ټیوبولر کیپیلری. هغه کیپیلری کوم چې د ډیسټل کنولیټډ ټیبیول نه او د پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول نه چاپیره شوي ده هغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته ویل کېږي پیری ټیوبولر کیپیلری دې ته ویل کېږي. او یو کیپیلری داسې ده که نه چې هغه د لوپ اف هیلنې ته انټي پیرلل ده. دا لوپ اف هیلنې د سره ایدیا دا کوم چې په ریډ کلر تاسو په نظر باندې نازل شوی شو دا چې کوم کیپیلری دی دا د لوپ اف هیلنې د سره د انټي پیرلل رن شي د دې کیپیلری ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي ویزا ریکټا. دې ته ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي؟ ویزا ریکټا دې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو دلته کې څه کېږي؟ پیریټیبولر کیپیلری دلته کې چې کومه ده نو دلته کې څه کېږي؟ په اصل کې دلته کې ری ابزارپشن کېږي او دلته کې څه کېږي؟ په دې ریجن کې دلته کې ټیوبولر سیکریشن کېږي. او دا چې کوم کیپیلری ده مطلب کوم چې ویزا ریکټا ده دلته کې زموږ سره د واټر ری ابزارپشن کېږي او سالټ ری ابزارپشن کیږي دلته کې. صحیح شو. خو خیر دا خبره چې کوم ده د بیا په فنکشن کې وایي. صحیح شو. نو دلته کې زموږ سره یو ویزا ریکټا راغله بل سره راغله زموږ سره پیری ټیوبولر کیپیلری زموږ سره راغله. صحیح شو. نو دا څه شو زموږ سره د نیفران دا سټرکچر شو. دا چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي رینل کارفسل. په دې کې ګلومیرولس راځي او بومن کیپسول په دې کې راځي. دا کوم فرست کایل پارت چې دی دې ته موږ څه وایو؟ پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول. بیا کوم د یو شیپ ټیوب چې دی دې ته موږ څه وایو؟ لوپ اف هیلنې دې ته ویل کېږي. په دې کې کم دا چې کوم ریجن دی ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي ډیسنډینګ لوپ. او دا چې کوم ریجن دی ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي اسنډینګ لوپ. صحیح شو. بیا دا سیکنډ کار ریجن چې کوم دی ته څه ویل کېږي؟ ډیسټل کنولیټډ ټیبیول. او ډیسټل کنولیټډ ټیبیول د یو کامن ډکټ سره جوړ شوی دی چې دغه ته څه ویل کېږي؟ کلیکټینګ ډکټس دې ته ویل کېږي. صحیح شو. کلیکټینګ ډکټ دا بیا څه ته اوپن کېږي؟ دا بیا اوپن کېږي څه ته؟ پیلوس ته. او پیلوس بیا اوپن کېږي چېرته؟ یوریټر ته اوپن کېږي بیا په دې طریقه باندې. صحیح شو. کوم کیپیلری چې هغه د پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول نه او د ډیسټل کنولیټډ ټیبیول نه دغه چاپیره شي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته پیریټیبولر کیپیلری ویل کېږي. او کومه کیپیلری چې هغه رن شي د انټي پیرلل ټو د لوپ اف هیلنې دغه کیپیلری ته موږ څه وایو؟ دغې ته ویل کېږي ویزا ریکټا دې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا د نیفران د سټرکچر په باره کې خبره شوه. اوس کوم د دې فنکشن وګورو نو خبر یې ساتئ د نیفران چې کوم مین فنکشن دی هغه سره هغه د یورین فارمیشن. هغه سره یورین فارمیشن. اوس د یورین فارمیشن دا کېږي په 3 سټپس کې. دا وسو سټپ کې کېږي دا په 3 سټپ کې کېږي. صحیح شو. نو د نیفران فنکشن سره یورین فارمیشن او د یورین فارمیشن په 3 سټپ کې کېږي. اولنې چې کوم سټپ ته هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته ویل کېږي الټرا فلټریشن. دویم چې کوم سټپ ته هغې ته موږ څه وایو؟ سلیکټیو ری ابزارپشن. او دریم چې کوم سټپ ته هغې ته موږ څه وایو؟ ټیبیولر سیکریشن هغې ته ویل کېږي. صحیح شو. الټرا فلټریشن موږ څه ته وایو؟ چې کله فلټریشن کېږي انډر پرشر. چې کله فلټریشن کېږي انډر پرشر نو هغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته ویل کېږي الټرا فلټریشن. نو دا الټرا فلټریشن په اصل کې په کوم ځای کې کېږي؟ دا کېږي په ګلومیرولس کې. په کوم ځای کې کېږي؟ په ګلومیرولس کې دا کېږي. صحیح شو. بیا زموږ سره څه کېږي؟ سلیکټیو ری ابزارپشن. نو سلیکټیو ری ابزارپشن زموږ سره په کوم ځای کې کېږي؟ دا کېږي په پراکسیمل کنولیټډ ټیبیول کې او په لوپ اف هیلنې کې. نو په لوپ اف هیلنې کې چې کوم ډیسنډینګ لوپ ته کوم چې اسنډینګ لوپ ته په دلته کې څه کېږي؟ دلته کې زموږ سره سلیکټیو ری ابزارپشن کېږي. او کوم چې ټیوبولر سیکریشن نه په کوم ځای کې کېږي؟ او چې کوم ډیسټل کنولیټډ ټیبیول دی په هغه ځای کې زموږ سره دغه کېږي. صحیح شو. خو خیر فنکشن یې بیا وایو کوم چې نیکسټ لیکچر دی په هغې کې بیا موږ د نیفران د فنکشن په باره کې خبره کوو او د کډني کوم فنکشن دي زموږ په باره کې د هغې په باره کې خبره کوو. صحیح شو. نو دې پورې دا لیکچر کمپلیټ شو. په دې کې موږ د نیفران څه وکړو؟ انټروډکشن وکړو. د دې موږ د سټرکچر خبره وکړه. د دې موږ د ټایپس او بیا موږ ډایګرام څه کوو هغه موږ ایکسپلین کوو. اوس تاسو نه یو کوېسچن دی دا د دې انسر په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې دا نیفران زموږ سره سیل دی او که دا ټیشو دی. صحیح شو. او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ. او د نوټ جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ واخلئ.